مشتي زنانی وینو ګرځي د صحرا زنانی او د ښار په زنانو کې بیخي ډېر فرق دی. د ښار په زنانو کې شعور سته، په هغه کې فکر سته، په هغه کې دا پوهنه چې د هغه سته زما دپاره څنګه تګ پکار دی، زما دپاره څنګه د دوکاندار سره سودا کول پکار دی. د سارا په ښځو کې هغه شی نسته. د سارا ښځې خو چې یو راووتلې د دوی لویه خبره دا ده چې میښ او ما هېڅوک نه پېژني. بیا کې په زوره زوره خندل، کې مجلس کوئ، کې ګپه کوله، کې یو په بل پسې غږ کوئ، که دوکاندار لره ولاړو سودا یې کوله. د ښار ښځې تقریبا اکثره و دوی و درې و پنځه به نه شمارو چې هغه بېلارې هغه د دوکاندار سره چې کله سودا اخلي بس هغه مقصودي تورې وایي، زیات تورې نه وایي. د سارا ښځه چې دا یو شی اخلي د سلو شیانو پوښتنه کوي. بیا دوکاندار ته وایي ته زما ورور یې، زما د ورور پر ځای یې، ته زما زوی یې، زما د زوی پر ځای یې. دا خبرې ور واچي، بیا ګپ و بیا مجلس شروع سي. لویه خبره د دې دا ده چې میښ او ما هېڅوک نه پېژني، هېڅوک شناخته نسته. په سارا کې به دا زنانه د یو لوی عالم بزرګ الله والا وویني، نږدې قریب وویني، مخ ځینې پټوي، صرف په دې خاطر چې ما ته پیغور رانه کړي. او چې کله ښار لره راغلی په ښار کې بیا دا پیغور چې دی هغه سته نه. نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي من سکن البادیه جفا، چې کوم څوک په ساراو کې اوسېږي